هغه یو بزرګ هغه ته چاوي ویجی تا سره مې ډېره زیاته مینه ده او زړه مې غواړي چې کم خواتلې چې اخوا در سره تلې بزرګ ورته ویې ده ډېره ښه ده راځه ما سره دواړه روان شو لاره کې دریاب راغی دریاب باندې پورې وځي دا چا چې دعوه کولو دی بزرګ ته وی چې د ماتا سره ډېره زیاته مینه ده او محبت دی لږې غوندې چې دا اوبه راغلې او د دې ګیټو نه راپورته شوې نو سړي باندې ورختایي راغله ورختۍ پرې راغله څومره څومره چې اوبه لږې پورته کېږي خپو ته نو هغه مره د ده وارخطا کېږي بالآخر چې کله اوبه یې د دې کونډو نه واړېدې که نه نو سړی ودرېدلو او پره پیدا شو بزرګ ورته وایي قربان ولې وی زما خو نور مخکې د تلو طاقت نشته اے د خدای بنده تا خو ماته ویلې او ما سره دې واده کړې ده چې ما سره د ډېره زیاته مینه ده او چې چرته ته ګرځې چې هلته زه ګرځمه نو زه خو لا په اوبو کې روان یم نه ودرېدلی یم نه رستو کېږم او ته ودرېدې او د رستو کېدو اراده دې وکړه نو دا څنګه عشق او محبت دې ستا زما سره دا سړی ورته وایي حضرت ټیک ده چې ما واده کړې ده خو د هر یو شي یو حد وي هغه حده پورې دي نو ورته وی حضرت عشق ما تازه نبود زما چې تا سره کم عشق او مینه وه هغه هم تر زنګونه پورې وه زما عشق او زما مینه هغه زنګون پورې وه غرض دا چې زنګون پورې اوبه نه وې را رسېدلې نو مینه وه خو چې کله اوبه د زنګون نه پورته شي بس مینه ختمه شي صحابه داسې نه وو صحابه ډېر د قربانۍ ورکولو والا خلک وو جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام د احد په جنګ کې ولاړ دی لاس کې توره ده رسول الله علیه الصلاة والسلام صحابو ته خطاب کوي صحابو ته آواز وکړو من یأخذ هذا السیف څوک در کې داسې شته چې زما دا توره واخلي څوک شته چې زما دا توره لاس کې والي هر چا لاسونه مخکې کړل چې څومره خلک دي هر سړی لاس مخکې کوي چې مال راکړه مال راکړه رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل دا توربا اخلی اغه سړی چې څوک د دې تورې حق پورا کولی شي تاسو ټول لاسونه مخکې کوئ خو د دې تورې حق دی نو دا توره د هغه څوک واخلي چې هغه د دې تورې حق پوره کولی شي د رسول الله علیه السلام جلیل القدر صحابی ابو دجان رضی اللہ تعالی عنہ ډیر زیات قربانه ورکول والا دی ابو دجان رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ علیہ السلام تا فرمائی حضور دا تر مال را کوچ حق یہ دے زبد دی تر حق ادا کو ما
چې حق به ادا کړو. صحابه کرام پوښتنه کوي د رسول الله علیه السلام نه، اے د خدای پیغمبر په دې باندې پوی کا چې د دې تورې حق څه دی چې تاسو وایه هغه څوک به اخلي چې څوک حق ادا کولی شي. چې د دې حق څه دی؟ رسول الله علیه السلام او فرمایل د دې تورې یو حق خدا دی چې کم سړی دا زما توره په لاس کې ونیسي نو هغه به جنګ کې په ړومبي صف کې ولاړ وي، رستو صف ته به ځینه، صف اول کې به ولاړ وي. نو صف اول خو په جنګ کې د خطرې نه ډکي که نه، او یو سړی چې په ځان یې یقین نه وي نو هغه بیا مخکې صف ته زور نه کوي، هغه رستو رستو زور کوي. نو رسول الله علیه السلام صحابو ته فرمایل زما صحابو زما د دې تورې یو حق دا دی چې چا دا توره لاس کې ونیوله نو دا د پیغمبر توره ده، دا به رستو نه ځي، دا بنده به زما توره په لاس په ړومبي صف کې ولاړ وي. ابو دجانه خو ورته تیار و، هغه مخکې وعده کړې ده چې حضور حق به زه ادا کوم، او حق یې واقعي ادا کړ. رسول الله علیه السلام ورته فرمایل زما د دې تورې دویم حق دا دی چې زما په دې توره باندې به چې د چا په لاس کې وي هغه به په دې باندې ماشوم نه وجني، هغه به په دې باندې زنانه ذات باندې گزار نه کوي، هغه به هغه بوډا باندې گزار نه کوي چې هغه بوډا جنګ کولو والا ني، کمزوري وي، ضعیف دی، خو راغلی دی، په دې خلقو باندې به زما توره نه چلیږي. دا دوه زما د دې تورې حقونه دي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دا الله د پیغمبر توره لاس کې واغشته او وی حضور چې کوم حقونه تاسو بیان کړل دا دواړه حقونه به زه ادا کوم د دې تورې. ما عرض کو چې هغه حقونه د هغې تورې ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ادا کړل. نو صحابه ډېر عجیبه خلک